څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی. څوک د خپلې لارې ماړه و څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی. هر سړی په ځان پوهیږي چې په ځان کې ګناه ویني د منظر شان توبهګار شي بیا یریږي مسلمان دی. څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی. قرآن شته دی، حدیث شته دی، علم شته دی، وارې پاتې پکې څه شو. قرآن شته دی، حدیث شته دی، وارې پاتې پکې څه شو. هر سړی په خدای مین دی، هر سړی تابعدار دی. نه ناخوښې ګناه وکړي بیا معجزه دی، انسان دی، وای بیا هم مسلمان دی. څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی که رښتیا راباندې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پروګرام ستاسو آواز سره زیم ستاسو کوربه شهزاد خان. په دغه تمه په دغه هیله کو په ملک د ملک نه بهر کو د دنیا په هر کونه کې روغ جوړ خوشاله وي. کتونکو تاسو ګورئ نن بیا د کلی مازیګر دی او مازیګر بیا د کلی ډیر تکړه ستر د وسنۍ زمانې یو شاعر چې کوم دی را سره ناست دی. غواړو چې د هغوی سره ستاسو پیژنګلو کو. نو شبیر بھائی خپل پیژنګلو کې د کتونکو سره او شعرونه ډالې کې کتونکو ته قدر کوئ د هغه چا چې د چا قدر کوي. بې قدره خلک په دنیا باندې بې شمېره اوسي. شهزاد بھائی ډېره مننه ستاسو چې په دې لنډ تنګ وخت کې م د ژوند د حصې نه څه حصه راکړله. یو جهان مننه. شعرونه به درته ووایم چې ډېر ستا کاته ارمان کوم خیر په نفرت وګوره. ډېر ستا کاته ارمان کوم خیر په نفرت وګوره. دا زړه برباد نه ښکاري، دا زړه برباد نه ښکاري. بیا هم ته پوهه وشې لږ په عزت وګوره. او بیا که اسمان کې وشوه چرته وصال جوړ شو. بیا که اسمان کې وشوه چرته وصال جوړ شو. وارې ښه سوچ پې وکړه په صداقت وګوره. وې چرته مغروره نشي، وې چرته مغروره نشي. حسن د چا په لاس کې شان د قدرت وګوره. غزل به درته ووایم چې سم وار په وار اسکمه بل شان بېسیار اسکمه. سم وار په وار اسکمه بل شان بېسیار اسکمه. روجه پې نه ماتوم په انتظار اسکمه. سم وار په وار اسکمه بل شان بېسیار اسکمه. روجه پې نه ماتوم په انتظار اسکمه. او زه عدالت ته به ځم صیبه ته مه ګړېږه. زه عدالت ته به ځم صیبه ته مه ګړېږه. جام ته ډېر وخاندمه په یو رخسار اسکمه. صیبه نفرت مه کوه د څه غیبت مه کوه چرته چې ګوټ ونه کړي. صیبه نفرت مه کوه د څه غیبت مه کوه چرته چې ګوټ ونه کړي. رب دې تا داسې لري زه په بیمار اسکم. او په زړه مې رب خبر دی انسان به هر څه وایي. په زړه مې رب خبر دی انسان به هر څه وایي. ساقي انار به وړمه بیخي په جار اسکم. او اخري شعر دی چې اوس خو پیاله په بله او بیا یې بېسیاره امید. اوس خو پیاله په بله او بیا یې بېسیاره امید. سنان که ډېر ګناهګار په دغه لار اسکمه. نظم به درته ووایم چې څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی. څوک د خپلې لارې ماړه و څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی. هر سړی په ځان پوهیږي چې په ځان کې ګناه ویني د منظر شان توبهګار شي بیا یریږي مسلمان دی. څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی. قرآن شته دی، حدیث شته دی، علم شته دی، وارې پاتې پکې څه شو. قرآن شته دی، حدیث شته دی، وارې پاتې پکې څه شو. هر سړی په خدای مین دی، هر سړی تابعدار دی. نه ناخوښې ګناه وکړي بیا معجزه دی، انسان دی، وای بیا هم مسلمان دی. څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی که رښتیا راباندې وای. څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی که رښتیا راباندې وای. ساقیان ټیک د ګناهګار دي منځ کې یو بل نظارېږي. مولیان بعضې څه کوي؟ مولیان
بعضې څه کوي نفرتونه هم ګناه ده غیبتونه هم ګناه ده په بیان کې ستغې سپورې دا لفظونه هم ګناه ده صرف دومره قدر یې ویمه کلمه چې چا ویلې دا بېشکه مسلمان دی څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی د انصاف او عدالت دی هر سړی په دې خبر دی د هر چا په سر ګواه دی څوک به تل وي په سور اور کې د خپل بد عمل نه وروستو بیا هم جنت ته مسلمان دی څوک د خپلې لارې ماړه او هر سړی په خپله ښه دی واه ډېر ښه ډېر زړه پورې ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه ډېر زړه تاسو چې کله مطلب د شعرونو د آغاز کولو نو زما ذهن ته هم دا خبره راغله تاسو چې مطلب لومبې شروعات مو کله کړی مطلب څونه ټایم نه شعر خو شهزاد بھائی که زه تاته ووایم نو د بچپن نه لیکمه کله چې زه په کلاس دویم دریم کې ومه نو کوم چې زمونږ د ګورنمنټ د پښتو کتابي په هغې کې به د کتاب په حصه کې اخري سر ته چې کوم دی داسې د رحمان بابا خوشحال بابا شعرونه به وو استاذ به نه لوستل وایي تاسو پرې نه پوهېږئ بهرحال نه پې پوهېدو هغه وخت سره ذهن کمزور و خو بیا ما به هغه شعرونه چې کوم دی په طرز سره زوتول شوق مې او هغه وخت نه مې چې کوم دی نو په ځان باندې دا یقین و لکه ځان کې مې لیدل چې ته لیک کولی شي بیا چې کله ما مقصدي شعر لیکلی دی او ما په خپل ضمیر باندې لکه زه پې مطمئن وم چې او دا اوس شعر دی نو هغه مې 2018 کې لیکلی د روژې په میاشت کې درته به ډالۍ کړمه پیله شعر چې مې کوم لیکلی دی وایي زړه غورځېدلی تپوس مه کوه زړه چا موندلی تپوس مه کوه زړه غورځېدلی تپوس مه کوه زړه غورځېدلی تپوس مه کوه زړه چا موندلی تپوس مه کوه زړه مې شکي دی په دې یو خبره زړه ما بایللی تپوس مه کوه زړه مې شکي دی په دې یو خبره زړه ما بایللی تپوس مه کوه زه چې درتلم فکر مې نه و ستاسو چم سره وم زه چې درتلم فکر مې نه و ستاسو چم سره وم زړه مې ویل را رسېدلی تپوس مه کوه دونه خوندور به نه خو لکه دا مې چې کوم دی د فن پیله شعر چې ما لیکلی و ډېر زبردست ډېر زړه پورې بل ځای دا راته ووایه چې کوم مطلب ستاسو یو مقبول شوی شعر چې خلک ډېر زیات خوښوي فیمس چې کوم ورته ویلی شي که نه داسې یو شعر مطلب لیکل خو به تاسو ډېر کړي وي خو داسې یو شعر چې مطلب کتونکي ډېر زیات خوښوي ته وایې چې دا د حد نه سیوا کتونکي خو داسې یو شعر کوم کتونکو ته ډالۍ کو نو زما خو چې کوم د خوښې شعر دی او کوم لکه د زړه نه ویمه اخو مې پیل اثر کې هم ویلې چې قدر کوئ د هغه چا چې د چا قدر کوي بې قدره خلک په دنیا باندې بې شمېره اوسي دا مې زړه پورې شعر دی او دا لکه ما ته ډېر خوږ دی که بل چاته یو بالکل او دغه کې کتونکو که تاسو وګورئ دغه کې یو پیغام هم دی د هر یو کړی دا وخت هم داسې لنډ تنګ دی مازدیګری دی غواړو چې د خپرونه هم په دې ځای باندې راټوله کړو خو همیشه دپاره زموږ د پروګرام په اخره کې یو میسج یو پیغام هر یو کس ووایي چې څنګه څه پیغام به ورکوئ په تلو تلو کې دا به ووایم چې نفرت نه دی هغه که هر څنګه دی د هرې خبرې دی کول نه دي په کار په مخ د انسان پته نه لګي چې یاره دا په زړه څنګه دی خو د زړه نه چې کوم دی نو مینه محبت دا غوره دی او دا کول غواړي نفرتونه ختمول غواړي دا مې میسج دی ټولو پښتنو ته ملګرو ته چې نفرت مه کوئ مینه محبت کوئ د ژوند په خوند به پوه شئ د زندګۍ مزه به وینئ زړه نه بغض کینه حسد دا ختم دا ختمول پکار صحیح بالکل کتونکو څنګه چې تاسو هم ویلي د دنیا کې کو تاسو ګورئ هر یو څیز مطلب ښه بېسیاره شو دا خلک اکثر دا کیسې میسې کوي که نه پخوا داسې نو که تاسو وګورئ پخوا سم نو ډېر د غربت د خپلو مشرانو سره چېرته مونږ کینو که نه خو صرف یو څیز وګوره چې مینه محبت او هغه لګاو نو مطلب دوی چې کم پیغام کم میسیج ورکو نو خبره زمونږ پکې خوله بنده شو مخکې مطلب مونږ دغې نه مخکې څه ویلی شو مقصد صرف دغه دی دا ټول پروګرام مونږ وکړو خو مقصد صرف دغه دی نو د خپله خپرونه هم په دې ځای باندې راټولو زما هم هغه زوړ پیغام د دې د پیغام سره چې کوم دی ریلیټیو دی تقریبا چې مینه وویشئ مینه راوټوکوئ د نفرت نه نفرت خو د انسان نه نفرت نه راکئ ماله
اور زما کیمرمین علي محمد خان لا د دې دعا سره اجازت چرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस.